سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د لندۍ 25مه نیټه ده چې د 2025 کال د دسمبر له 14مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد د جلیل سات وړاندې کوم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان بانک وایي 3 میلیارده زړې افغانۍ سوځولې او پرځای نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي. د دکانونو اوصنایعو خونه وایي د کورنیو تولیداتو ملاتړ د هېواد صنعت پیاوړی کولی شي. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 163,000 ټنه توکي انتقال شوي. او مراکش کې سیلابونو 21 کسان وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک وایي 3 میلیارده زړې افغانۍ سوځولې او پرځای نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویلي چې د روان مریض کال له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیارده زړې افغانۍ له بازاره راټولې او سوځولې دي. دغه بانک ویان حسیب الله نوري رسنۍ ته ویلي چې د سوځول شویو بانک نوټونو په بدل کې د بازار اړتیا او معقولې پولي سیاستونو ته په کتو په هماغه اندازه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شوي دي. نوري ویل چې دا لړۍ د هېواد په ټولو برخو کې روانه ده او هېوادوال کولی شي خپلې زړې پیسې د افغانستان بانک او سوداګریزو بانکونو له لارې په نویو بدلې کړي. د قانونونو اوصنایعو خونه وایي د کورنیو تولیداتو ملاتړ د هېواد صنعت پیاوړی کولی شي. د قانونونو اوصنایعو خونه وایي که امارتي ادارو او دولتي قراردادونو کې له کورنیو تولیداتو ګټه واخیستل شي د هېواد صنعت به پیاوړی او کورني تولیدات به وده وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ ټولنه له ټولو دولتي ادارو او خلکو غواړي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او خپلې ټولې اړتیاوې په هېواد کې له شته تولیداتو پوره کړي. په ورته وخت کې افغان تولیدونکي بیا ډاډ ورکوي چې تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې ګټه اخیستل به تولیدات پیاوړي او د وارداتو مخه به نیول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال په 500 سکتورونو کې تولیدات لري چې په 114 سکتورونو پر ځان بسیا دی. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 163,000 ټنه توکي انتقال شوي. په تېرې اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 163,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تېره اونۍ د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 163,430 ټنه توکي لېږدول شوي دي. په یادو توکو کې 202 ټنه توکي صادر شوي. او وروستی خبر دا چې مراکش کې سیلابونو 21 کسان وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي. د مراکش په اتلانتیک ساحلي ولایت صافي ښار کې د سیلابونو له امله 21 تنه مړه شوي او 22 نور ټپیان دي. د ځایي چارواکو په وینا سیلابونه د صافي ښار ګڼې سیمې تر اوبو لاندې کړي، کورونه او دکانونو ته یې زیان اړولی او لسګونه موټرې له منځه وړي دي. چارواکو ویلي چې د بیړنیو مرستو ډلې د ورکو کسانو د موندنې او زیانمنو شوو سره د مرستې لپاره سیلابي سیمو ته لېږدول شوي دي. د ورځني مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومنشه.